متقي پاکستان کې خبري کانفرنس ته څه وویل؟ ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پامیر پلس چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي نن اسلام آباد ته ولاړی او تمه ده هلته سبا د اسلامي همکاریو سازمان په کومه غونډه کې برخه واخلي. متقي مخکې له دې چې په دې غونډه کې ګډونوال شي نن یو خبري کنفرانس کې ګډون کړی او خبریانو سره غږېدلی. امیر خان متقي په خپلو خبرو کې وویل پر خپلو پښو ولاړ افغانستان د ټولې سیمې او نړۍ په ګټه دی. د ده په خبره چې د طالبانو ډله له ټولې نړۍ او سیمې سره دوستانه روابط غواړي او تمه یې وښوده چې په افغانستان کې قوي حکومتداري د ټولو په ګټه ده. امیر خان دا هم وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې غواړي. سبا اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی چې محور به یې افغانستان وي. په دې غونډه کې د چین، روسیې او امریکا استازي هم برخه لري. که څه هم امیر خان متقي وویل چې دوی له ټولې نړۍ سره دوستانه روابط غواړي خو د دوی له واکمنۍ 4 میاشتې تیریږي خو تر اوسه چا په رسمیت نه دي پیژندلي.